لومړی ګل ګربز دوستانو چې ښي اړخ کې راسره ناست دی ورسره څنګ کې ابراهیم ځدراڼ چې دواړه د افغانستان اتلان دي. تاسو دواړو ته خپرونه کې هرکلی وایم ستړي مه شئ. مننه، خوشحاله اوسئ او ټلویزیون ټولو مینه لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. ډېره زیاته مننه کورماباد. ځدراڼ صاحب ستړی مه شئ. ستړي مه شئ، تاسو ستړي مه شئ او ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم او ډېر خوښ یم چې موږ دلته راوختو. تاسو نه ډېره زیاته مننه، خوشحاله زه هم یم. ستړي شوي خو نه وئ چې دومره لویه غونډۍ باندې راپورته شوئ؟ که څه هم موټر کې وایي نو حتما لومړی ځل و چې تاسو دغه غونډۍ باندې راپورته کېږئ. ځدراڼ صاحب والله خامخا نو موږ ستړي شو خو موټر یې لږ ستړی کړو او غونډۍ چې وه لږ جګه وه نو دومره ستړي نه شو موږ. ګربز صاحب ته خو نه وې ستومانه شوی؟ نه موږ به څه ستومانه شو، ستومانه به څه ستومانه شي. لومړی پوښتنه تا نه کومه ګربز صاحب چې د ایشیا کپ کې لوبې ترسره شوې، همداشان افغانستان خوشبختانه چې چمپیون کېږي، د لومړي ځل لپاره ایشیا کپ ګټي. دغه یو ډېر غټ موقف دی چې افغانستان راځي په دغه ایشیا کپ راوړي، خپل جام خپلوي. لږ هماغه باندې خبر راته وکړئ چې د ایشیا کې مو ځانونه اتل کړل او ښې لوبې مو ترسره کړې. علت یې څه کوو او چې دومره ښې لوبډلې ته مو ماتې ورکړه؟ خاص ډول پاکستان ته مو داسې ماتې ورکړې په ایشیا کپ کې، هغې نه وروسته مو ورلډ کپ کې زیاتې ماتې ورکړې. لږ لیدونکو ته په همدې مورد باندې که لومړي سر کې معلومات ورکړئ ښه به وي. او بالکل لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ ایشیا کپ چمپیون یو او ایشیا کپ موږ په اول ځل وګټلو. د اصلي لامل یې دغه و چې کله موږ انډیا کې کوم تمرینات ترسره کړل، د کرکټ بورډ موږ ولیږلو د تمریناتو دپاره او هلته یې په موږ باندې نیشنل ټیم سره 2 میچونه ترسره کړل چې موږ ډېر ښه میچونه وکړل او موږ ته د نیشنل ټیم پلیرانو ډېر کانفیډنس راکړو چې تاسو کوی شئ چې تاسو په ایشیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوئ. کله چې موږ تلو موږ سره د نیشنل ټیم کپټان اصغر ستنګزي یو ښه شخصي میټینګ وکړو چې تاسو چې موږ نه میچونه وګټل، تاسو ته د نور هېڅ شی هم نه دي، تاسو کوی شئ چې ایشیا کپ وګټئ. نو هغه کانفیډنس و چې موږ په ځان کې پوره باوري وو او د کوچ خواري او د کپټان خواري وه چې موږ سره به په ګراونډ کې کوله. نو بس همدغه برکت و چې موږ به ښه لوبه کوله او هلته میچونه وګټل او د ایشیا چمپیون شو. ګربز صاحب یو سوال چې ما سره زیات پیدا کېږي، همیشه وخت شاید د لیدونکو سره هم پیدا شوی دغه سوال چې لوبډله کې ته د ویکټ ساتنه دنده هم ترسره کوي او ورلډ کپ کې تا ته چانس نه شو درکړل ویکټ ساتنه. دلته کوم داسې خاص پلان و چې تاسو د ویکټ ساتنه دنده مو نه کړه ترسره په دغه لوبو کې؟ نه دا کوم پلان نه و. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په اکثره ټیمونو کې یو کیپر 2 کیپران نشي کېدای کیپینګ کوی. یو کیپر به کیپینګ کوي او یو به بیټینګ کوي. لکه څنګه چې زه ټیم ته راغلم، زه ټیم ته از د بیټسمین راغلم، از د اوپنر چې زه به په ټیم کې از د اوپنر لوبه کوم او نه از د وکټ کیپر. او تا لکه څنګه چې کوم مسلک دی دلته د کیپینګ هم دی د بیټینګ ترڅنګ؟ بالکل مسلک مې کیپینګ دی. لکه زه پاست اوپنر کیپر یم او وروسته بیا اوپنر یم. خو چې هلته اکرام فیضي و د هغه اخري کال دی په 19 کې، نو په دې خاطر هغه باندې کیپینګ کولو او ما باندې فیلډینګ کولو او ما باندې فیلډینګ کې ډېره خواري کوله او دا علت و. نو کوم داسې علت نه و خاص. دوستانو د افغانستان د کورنۍ کرکټ کوم سلیکټران چې دي ټول دغه ته د شهزاد محمدي لقب ورکړی دی چې په راتلونکي کې به د شهزاد تشه څوک ډکوي، همدغه رحمن الله ګربز به راځي د شهزاد محمدي تشه به ډکوي او ورسره څنګ کې ابراهیم ځدراڼ چې کلاسیک شاټو کې زیات مهارت لري. ځدراڼ صاحب ایشیا کپ کې مو ښې لوبې ترسره کړل، تاسو د ایشیا کپ باندې خبر راته وکړئ، ستاسو لپاره څومره داسې ښه و او څومره خوندور و، څومره خوند مو ترې واخیستو؟ ایشیا کپ باندې به لومړی خبرې ترسره کړو، یعنې وروسته بیا راشو په ورلډ کپ باندې به ځینې خبرې ترسره کړو. خپرونه اوږده ده. واقعا چې کله موږ ایشیا کپ ته تلو، د ایشیا کپ نه مخکې موږ کیم درلودو په انډیا کې اول چینای ښار کې. هغلته موږ ښه تمرینات وکړل. هغې نه بعد بیا راغلو دهلي ته نیوډا ته چې هغلته د نیشنل ټیم پلیران هم مصروف وو. نو دا چې موږ هلته میچونه ونه کړل، باران شو. د باران یې وجې موږ د نیشنل ټیم سره میچونه وکړل دهلي کې. نو هغه دواړه میچونه موږ ته نه وګټل. نو هغه 2 میچو ټولو پلیرانو ته ډېر کانفیډنس ورکړو، ټول پلیران مقصد زړور شول. نو دغه وجه وه چې موږ ایشیا کپ بل چې کله موږ راتلو ایشیا کپ ته، کپتان اصغر هغې موږ سره خپل یو شخصي میټینګ و چې هغې موږ ډېر تشویق کړی. هغې موږ ته وویل چې مقصد تاسو د موږ رقم پلیران نه 2 میچونه وګټل، دومره ښه ایفرټ خواري م کوله. نو تاسو د ملي لوبډلو سره 2 لوبې ترسره کړې، تر 2 مو ګټلې. نو هغې وویل چې مقصد تاسو موږ نه وګټل، نو زه دا باور لرم، یقیني یم چې تاسو به انشاءالله ایشیا کپ ګټئ او ښه لوبه. همدا وجه
اوپننګ برخه کې یو سړی مثلا مخکې راځي بیټینګ ترسره کوي اورېدونکو ته دا هم ووایاست چې څومره مو خواري ترسره کړه او خاص کر د یو اوپنر لپاره څومره خواري په کار ده چې دا دومره اوږد مزل ترسره کوي او د افغانستان نه استازیتوب کوي 19 کلونو کې د دغې لپاره مو څومره سختۍ وګاللې خاص کر سختۍ خو زیاتې وې د چې ما مکتب هم وایو مکتب سره څنګه ما اول مې شوق و د ماشومتوب نه چې کله تقریبا نهم لسم صنف ته ورسېدم شوق مې زیات شو د کرکټ نو هغلته ما خواري کوله بیټینګ کې لکه ناکینګ چې خپل کرکټ ورته وایي رولز کې راځي ناکینګ ما زیات کوو بیټینګ هم زیات کوو په ټایم به اکیډمي ته راتلم او د وخت په پندي هم کوله مقصد په وخت به راتلم همدغه وجه وه چې اوس لګیا یم انشاءالله دغه مزل کې تاسو سره چا زیاته همکاري وکړه مثلا چا ډېر هڅولی یو بلې خواته د کوچینګ برخه کې چا تاسو سره دغه ناکینګ یادونه مو کړه چې هلته کډومۍ کې مو پریکټس ترسره کړو زیات هیلف یا کومک چا تاسو سره ترسره کولو چې نن ورځې ثمره وګورئ چې د افغانستان استازیتوب کوئ واقعا چې ما کله کرکټ کو زه ډېر شوقي یم نو د کرکټ ځکه اکیډمۍ ته زه نه پرېښودم چې خبر اتره نورعلي زدران مې او چې د افغانستان ملي لوبډله غښتلی هغې ویل چې مقصد ته سبق وایه او سبق چې ووایه کرکټ کې ځکه یو ورته نه ټایم تېر شي بیا سبق نه راګرځي نو هغه وجه زه اکیډمۍ ته نه پرېښم هغه مجید زدران و او زما ملګری انډیوال شوکت چې هغې مجید ته ویل هغه وخت کې د اکیډمۍ کوچ و مجید نو هغې نورعلي ته ویلي و چې مقصد دغه هلک کې استعداد زیات دی دغه دی راځي او پریکټس یې کوي هغه وه چې شروع مې کو بس په وخت تېرېدو سره راورسېدل او چې د افغانستان غښتلي اوپنران یې دوستانو نن ورځ زموږ سره ناست یې خپرونه کې راسره برخه اخیستې ده په راتلونکي کې به تاسو ګورئ په ډېر لنډ وخت کې چې د افغانستان ملي لوبډلې استازیتوب به هم کوي د همغې سربیره به د رشید درمان په شان باندې همداشان نبي سخیل په شان باندې په غټو غټو لیګو کې د افغانستان د رنګه بیرغ اوچتوي او موږ به د دوی په نوم باندې ویاړ ترسره کوو چې دا ډول لوبغاړي موږ هم لرو ګوربز صاحب تاسو راته ووایئ چې په دغه مزل کې تاسو سره چا داسې همکاري وکړه لومړی روزونکی مثلا څوک و چا دومره داسې تاسو سره کومک هیل کوو چې تاسو به اکاډمۍ ته راتلی مثلا بیټینګ به مو ترسره کوو د هغې تر څنګ ویکټ ساتنه دنده دا اوس دومره اسانه خبره نه ده چې یو څوک باید ویکټ ساتونکی واوسي کې او بالکل لکه څنګه ابراهیم خبره وکړه چې ما ته ترې اجازه نه راکوله هغه حتی په کرکټ هم پوهېږي هم نورعلي زدران خو بیا دته اجازه نه ورکوله همداسې ما ته مې اجازه نه راکوله کور کې ما ته به ویل چې سبق ووایه تعلیم وکړه او ما د خپل شوق نه مقصد ما ته ډېر خوند راکولو کرکټ بس کلي کې به مې ټینس وهلو بس په ټینس کې ډېر تکړه وم بیا به داسې یو ورځ ما محمد خان ته زنګ زموږ تاسو ټولو استاد به ورته وایي هغې ته ما زنګ وویل چې استاده زه غواړم تا سره یو میچ وکړم زموږ د کلي ټیم ویل صحیح ده هغلته زموږ جمال ګراونډ ورته وایي په هغې کې کرکټ کولو هلته ما میچ د سره وکړو بیا هغې کې ما پرفارمنس د دوی په خلاف ډېر ښه بیټینګ وکړو تقریبا شپېته اویا رنزه مې وکړل په هټبال باندې په لومړی میچ کې بیا ده ما ته ویلې چې ته ډېر ښه کرکټر جوړېدی شې ته که غواړې چې کرکټ وکړې راځه ما سره تماس کې شه او ما اکاډمۍ ته راشه زه به در باندې خواري وکړم نو هغه ورځ وه چې د کور نه به پټ راتلم یو دوه ورځې بعد به یو ورځ اکاډمۍ ته راتلم دوه ورځې به نه راتلم ټیم به نه و راسره ځکه موږ لږ لرې مو یو د اکاډمۍ نه او ټیم راسره نه نو په دې خاطر بس محمد خان ته به راتلم نو هغې راسره ډېره زیاته خواري وکړه جهاد سنګین به راسره خواري وکړه او په دې کې زما د خپل ورور هم ډېر لاس و چې هغې ما سره ډېره پټه خواري کوله د کور نه ځکه پلار مې نه خبرول چې دی کرکټ کوي نو بس همداسې راغلم کرکټ ته بیا ما ټورونه وکړل د شخصي ټورونه هم د محمد خان د کرکټ په سر خو د کله وهل نه وي خوړلي کور کې وهل هم خوړلي دي ولې نه ډېر زیات خو بس شوق پوره کولو چې باید کرکټ وکړو هغه بس همدا لامل چې کرکټ مې نه پرېښودو ډېرې سختیان هم تېرې کړې بس خدای پاک دې ځای ته راورسول زدران صاحب تاسو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې اوپنر یاستئ او خاص کر د نیوزرلینډ خلاف مو لوبډلې ته ډېر ښه سټارټ ورکړ کوم داسې خاص پلان مو غوره کړی و چې تاسو دواړه راووتئ میدان ته او دغه لوبه مو ترسره کړه دا چې موږ د هغه سره میچ و د نیوزیلینډ سره بله نو په هغه ویکټ د بله مخکې ورځ باندې د پاکستان او د ساوت افریقا میچ شوی و نو هغه ویکټ باندې میچ شوی و نو ویکټ سیده وه دا چې موږ ښه سټارټ نه وی ورکړی بیا څټ ته ټیم هم ګیرېده نو موږ وویل چې مقصد سټارټ چې ښه ورکړل شي څټ ته هم رنز کېږي مقصد کوم هلکان چې دي شاته هغه هم زړور کېږي هغه هم رنز کوي نو زه او رحمان الله ګوربز دغه هم پلان و چې مقصد کیم لوز بال وي چې رنز پرې راځي هغه به و او چې کوم د کرکټ مقصد لوز بال نه وي مقصد ښه بال هغې ته به ریسپیکټ احترام ورکوو نو همغه وجه وه چې موږ لاړو تقریبا په 11 اورو کې 100 رنز و چې اوله ویکټ لاړه نو شاته مې رنز وشول سټارټ ښه ورکړل شو
د شپې لخوا تاسو کوم داسې خاص پلان برابر شوی و چې په دغه تاسو باید مخکې کار ترسره کړئ دفاعي انداز و او کتیځ غلبه وه؟ نه مونږ د ورلډ کپ د شروع نه همغه یو پلان و ځکه مونږ پلان مطابق تلو چې اوپنران باید څو اورو پورې لاړ شي کومه وظیفه یې ده هغه باید وکړي د اوپنر نه بعد 1 ډاون و د 1 ډاون نه بعد میډل کوم بیټسمنان چې و 2 ډاون 3 ډاون 4 ډاون دغه مونږ خپل یو پلان درلودو هغه پلان مطابق مونږ تلو نو ځکه کامیابي وه چې مونږ پلان مثلا څه ډول و د غټو شپږیزو و د سینګلو و داسې کوم داسې خاص پلان مو برابروه هدف مې دغه و د پوښتنه نه پلان خو چې کله اوپنر ته اکثره پلان ورکول کېږي سرکل کې چې کوم لوز بال وي مقصد د رنز بال هغه 4 او 6 ته ول کېږي او نور مونږ ته کوچ دغه پلان راکړل شوی و چې تاسو به یو رنز 2 رنز دغې باندې به ډېر فوکس توجه کوئ چې دغه وکړئ هغه که تاسو وګئ تاسو فریشر هم ختمیږي او سینګل کې سینګل ډبل کې او تاسو باندې کوم بوج نه راځي مونږ کوچ کوم پلان راکړی و چې سټرایک مقصد کرکټ کې ورته وایي سټرایک چینج کول هغه به مونږ چینج کوو نو مونږ ټول فوکس په همغه و کوم به چې لوز بال کېده 4 ته یا 6 ته هغه به خپله ول کېده نو مونږ زیات توجه په سینګل او په ډبل ځدران صاحب بالینګ کې نه راښکاره کېږي شکپ د ځینې اورونه ترسره کول اوس وخت بالینګ ته نه راځي دا چې بالینګ نه کوو کوم خاص ضرورت نه و ځکه مجیب و او نوین الحق و خپله کپتان و عظمت و او ظاهر خان چې کوم و هغې به اورونه کول نو اکثره به مونږ ټیمونه چې وو زر به ما آوټ کړل نو که زر به آوټ نه شول نو د ما ضرورت به نه و حتی ما به بالینګ به هم کوو نټ کې خپل پریکټس به هم کوو زه بیا هم تیار وم میچ کې ما به انشاءالله کپتان ته مې ویل چې زه تیار یم زه بالینګ کوم خو هغلته چې و د ما ضرورت نه و ځکه بالینګ زه کوم تمرین کوئ په خپل بالینګ باندې هو هغه لګیا یم اوس هم کوم هغلته هم کوم انشاءالله راتلونکي به هم کوم کوم ځای کې فیلډینګ دې زیات خوښېږي میدان کې چې ودرېږې زه خو فیلډینګ خو ماشاءالله هر ځای کوم نو اوس سرکل کې مقصد نوی بال هغه فاست بالر ته سلیپ کې درېږم ځکه انډر 19 کې خاص چا کولی شو خو مقصد داسې کوچ ما باندې ډېر باور و زه یې درولم سلیپ کې بیا سلیپ کې نه وم سرکل کې به کور کې درېدم یا پوینټ شو یا هغه به شو د سرکل نه علاوه کوم بهر فیلډینګ به چې و میډ آن میډ ویکټ میډ آف دغه که به زه ولاړم دا به کوم د که اوس شاټو ته راشو ستا د بیټینګ سایډ ته وکتل شي د نورعلي ځدران په شان باندې شاټونه هم ترسره کوي دوستانو مخکې مې یادونه فکر کم کړی وي یا نه د افغانستان د ملي لوبډلې اوپنر بیټسمین نورعلي ځدران وراره دی او د همغې په شان باندې لوبه هم ترسره کوي تاسو خپله تلویزیون باندې لیدلې ده کوم شاټونه دې زیات خوښېږي ځدران صاحب زما خو شاټونه خو زیات دي نو فیورټ شاټ دی کوم یو ده هغه خو کور شاټ دی کور ډرایو چې ورته وایي هغه مې ډېر خوښېږي د مخکې پښې سره چې وایي کور طرف ته هغه شاټ مې ډېر خوښېږي څلوریزه شپږیزه دې خوښېږي که سینګل نه خو چې رنز راځي هغه هر چا خوښېږي نو بس کوشش کوم طریقه سره لاندې ووایم چې یا 4 رنز راشي یا مقصد یو یا 2 شي نو هغه که طریقه سره صحیح وول شي بعضې وخت 6 رنزو ته لیدونکو سره شاید هغه یو سوال پیدا شوی چې د استرالیا خلاف باندې یو شارټ پیج درته کېږي دوهم شارټ پیج بیا ترسره کېږي او تاسو خپله وکټ ژر له لاسه ورکوئ آیا تاسو شارټ پیج باندې تمرین نه و ترسره کړی او که په سمه توګه میډل کېږي نه تمرین خو مونږ ډېر زیات وکړو دا چې مونږ په نیوزیلینډ کې هغلته کنډیشن حالات سره مونږ ځان نه بلدول نو کرکټ دی خامخا چې غلطي ونه شي داسې بې کېږي نه پوره یو څه کوم نه دي نو هغلته چې ما ویډیو هم کله وکتې شارټ پیچ ما ډېر غلط راخیستي و هغې نه مخکې مې چې وکړو ما شارټ پیچ ډېر ښه وهل نو هغلته چې و بال ما لږ ځان ته راپرېښې بره مې و لکه مقصد پاس طرف ته مې ووه نو هغه وجه وه کنټرول سره مې نه ووایو د بیټ لاندې مقصد لاندې مې هسې مې نه ووایو خو مقصد بره لاړ سپینر باندې ښه لوبه ترسره کولی شي که تیز توپ اچوونکو باندې نه خو فرق کوي چې کوم اوپن کوي نو بیا واړو ته باید ځان اماده واړو ته باید ځان چې دی چمتو کړي زه چې اوپن نه لاړ شم بیا ماشاءالله ښه یم سر ته سپینران باندې بیا ښه یم ټیکنیک مې چې کوم دي سپینر هغه ښه دي بعضې اوپنران وي چې مقصد د اول 10 اوره ولوبئ سرکل کې او یا په سرکل کې سپینر پرې راواچوي بیا سپینر نشي لوبوی زه ماشاءالله ښه یم نوی بال هم لوبوی شم زوړ هم لوبوی شم د سپینر ټیکنیک مې چې دي ښه دي د فاست بالر هم ښه دي انډي مولز تاسو سره څومره کار ترسره کول ته څومره خواري ترسره کوله چې کله به تاسو په نیټ کې لګیا وئ نیټ سیشن کې به تاسو تمرین ترسره کوو ول هغې خواري زیاته کوله
د خواري نه علاوه موږ ته کانفیډنس زیات راکو، باور، چې مقصد هغې به دا خبره هر وخت کوله چې ټول دنیا کرکټران یو رقم دي، یو شان دي، او په خپل ځان چې باور وساتي بهترین ښه لوبغاړی هغه دی. هغې په موږ ته کانفیډنس ډېر زیات راکو. او نور خواري به شوه، کوم پریکټس به چې و بیټینګ کې زیات بالونه مقصد شول، هغه ناکینګ به هم زیات کوو، زیات فیلډینګ، زیات بالینګ، هغه به هم ډېر زیات. ګربز صاحب کیپینګ تمرین اوس ترسره کوي او که نه دغه کیپینګ باندې په هلته نیوزرلینډ کې دغه کیپینګ ترسره کوو او که نه تمرین وخت کې؟ ولې نه، کیپینګ خو کوم. کیپینګ خو ځکه زما خپل اول وظیفه چې د هغه کیپینګ دی. بله. او هلته هم کیپینګ ډېر زیات کوو. یو 2 میچو کې هم کیپینګ هم وکړو، آیرلینډ خلاف هم وکړو. یو هلته نیپیر کې چې کوم زمونږ تمریناتي میچ و هغې کې ما وکړو، ځکه کوچ به راته ویل چې ته به ضرور کیپینګ کوې، خدای ناخواسته ضرورت شي او ضرورت شي او بیا به ته کیپینګ کوې. بس هره ورځ به لګیا وم، کله به چې پریکټس نه خلاص شو ما به ځان ته کیپینګ کولو. اوس هم راغلی یم دلته کیپینګ باندې ډېره خواري کوم او کیپینګ نه پرېږدم. موږ په دې هیله یو چې راتلونکي کې تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د شهزاد محمدي ته شډکه کوئ او د هغې په ځای باندې لوبډلې ته راشئ. نړیوال کرکټ کې د څوک خوښېږي؟ نړیوال کرکټ کې خو مې د مخکې نه دونې خوښېږي، ډېره زیاته مینه ورسره لرم او اوس مې هم خوښېږي نړیوال کرکټ. د افغانستان ملي لوبډله کې خوښې لوبغاړی لرئ داسې خاص کر چې څوک دې ډېر خوښېږي یا نږدې انډیوال دې پاتې شوي؟ ټول دې خوښېږي خو بیا خاص کر یو مشخص فیورټ سړی یو څوک ولرئ؟ ولې نه، زه هر وخت وایم زما د خوښې لوبغاړی په افغانستان کې نوروز منګل دی، ځکه د هغې وخت نه چې کله دوی کرکټ شروع کړی و یو ټیم کې ماته اوس هم رایاد دي، کله چې نور علي زدران او نوروز منګل خوست ته راغلل، دلته ډېر غټ مراسم ورته نیولي شوي وو. نو هلته چې د 2 خبرې وکړې بس د هغې ځای نه ما د سره ډېره مینه پیدا شوه او د د اخلاقو د خبرو هر څه زه ډېر غټ مینهوال یم د کرکټ. زدران صاحب تاسو څوک خوښېږي؟ دغه لیدونکو سره دغه سوال پیدا نه شي، څوک مو زیات خوښېږي نړیوال کرکټ کې همداشان د افغانستان په ملي لوبډله کې مو د چا لوبه زیاته خوښېږي؟ اول خو به خپل ملي لوبغاړي وښیم، او نو د خپل زړه او بیډینګ مې ډېر خوښېږي. نور علي زدران چې کله بیډینګ کوي هغه د بیډینګ نه خوند اخلم. نو پخوا مې چې و فیورټ پلیر مې نوروز منګل و ډېر مې خوښېده، هغه خو اوس ریټایر یې واخیستله، ریټایرمنټ یې واخیسته. نو فلحال په افغانستان کې مې چې لوبه خوښېږي او فیورټ پلیر مې چې دی محمد نبي ساحل دی چې هغه مې ډېر زیات خوښېږي. او په نړیواله سطحه مې ای بي ډي ویلیرز خوښېږي، حتی چې ما کرکټ شروع کړی 2010 نه چې د هغې لوبه ما ډېر خوښېږي هم تر اوسه پورې. خوراک یې د کوم ډول خوراک خوښېږي؟ زموږ خپلې وریجې دې زیاته خوښېږي، نور کوم داسې ډنډکای دې زیات خوښېږي، نور کوم داسې خوراک دې خوښېږي؟ نه خوښېږم خو زیات، ځکه داسې ویلی نه شو چې نه م خوښېږي، نو ځکه رزق دی ګناه هم لري. خو بیا یو څه څه وي، یو څوک مثلا زیات مې چې خوښېږي چکن بریاني وریجې چې ورته وایي، په چرګه کې چې پخې شي چکن بریاني د هغې ډېر اشنا صاحب دا دوی ډېر خطرناک پخوي، ډېر ښه زده دي. دا یو عرض میلمانه شو چې ورک نه شي. د دې پورې خبره په همدې مورد وکړه چې ځینې خلک دې زموږ د خپل ډنډکای چې ری غواړي ورته برابر کې چکا ور لاندې کې مستې دومره چې خبره چې ټوکې نه هي هغه خوښېږي، د خوست اکثره خلکو هغه خوښېږي. نو امام خوښېږي، نو بیا زیات مې چې خوښېږي د وریجې چې کومې دي چکن بریاني یا چرګ کې ترخه مساله وراچي چرګه یې نو هغه وریجې مې بیا ډېر خوښېږي. ګروه صاحب تا ته خو یاد دي چې د افغانستان ملي لوبډلې اوپنر ښاغلی نجیب ترکی را سره وایي تاسو کله چې موږ چېرته مېلمانه شوي وو د هېڅ ډنډکای خوراک باندې هېڅ نه پوهېدی څه ډول خوړل کېږي؟ خو دوی خو اکثره فکر نه کوم چې دوی خوړلي، ځکه چې د دلته نوم اورېدلی و کوم میچ چې زمونږ و په سوروزه میچونه چې و دلته د ما ته ویلې زه دوی سره ټیم کې وم، ما ته ویلې چې ګربز صاحب نن به ډنډکی را باندې خورې سبا بخښنه غواړم. ما ویل ښه صحیح ده، ما خو ویل چې ده به خوړلي چې ما کله ډنډکی تیار کړو د خوراک هم نه و زده، فکر کوم تا ورته ویلې چې داسې یې خورا بس اخر کې ته لږ زده کړو خوراک یې کني خوراک خو د نه و زده، ځکه هلته به فکر نه کوم چې دا خلک پخوي دومره زیات او د خوراک سره څوک دومره زیات اشنایي نه لري. تاسو خاص کر څه خوښېږي دا مو نه راته وویل؟ دا زما هم خوښېږي لکه څنګه چې ابراهیم ویلې. چېرته په عادت شوي یې په دغه باندې؟ دا خو مونږ دوی په ټور کې رومیټو که نه دا تقریبا د 2 میاشتې کېږي زه د یو کوټه کې
کله به چې ډوډۍ ته تلو بس ده به چې سره غوښتل هغه ما هم خوړل که نه بس ده به دا راغوښتل ما هم ورسره خوړل خو اخر عادت شوم اوس دومره زیاتې شوقي یم چې زه وایم چې هر وخت مې خوړلی اتڼ که چا وي چې زدران صاحب ډېر تکړه دی حقیقت دی دغه دا خو کله چې په کابل کې مونږ کیم درلودو بس دا اتڼ نه اوس د شروع کې بس هلته به مو لږ لږ اتڼ کول اوس یې ډېر ښه زده دی اتڼ ډېر ښه اتڼ کوي دی ښه رښتیا زدران صاحب والله اتڼ خوند راکوي ځکه د اتڼ سره مې ډېره مینه ده ویښتان هم یو څه لوی کا بیا به ښه تاویږي راتاویږي نو هغه خو چې ویښتان خو مې چې لوی کړل بیا خو کرکټ پاتې دی بیا به اتڼي شم اتڼ نه کوم ګربز صاحب څنګه دی اتڼ کوي او که نه نه ګربز صاحب ډېر ښه دی ماشاءالله ښه اتڼي زه دی نو ما ډېره زیاته مینه د اتڼ سره کوشش کوم ځای کوم ځان مې دی انشاءالله خو نور هم خواري کوم مقصد ځای کوم مینه مې ده زیات ورسره ښه ځکه زموږ ملي اتڼ ډېرو لوبغاړو اکثره زده دی او خوشحالۍ په وخت کې ترسره کوي پاکستان نه لوبو مو وګټله کوم داسې خاص خوښي مو لمانځلې ده داسې کوم خاص څه مو برابر کړي ول ورلډ کپ کې مو یا لوبه وګټلې مثلا ایشیا کپ مو راوړ نو اتڼونه به حتما ترسره کول تاسو ولې نه چې حتی موږ خوشحالیږو د پاکستان نه مې چې ورته موږ کوم لوبغاړي وو کوچ منیجر و کیپټان نور لوبغاړي چې ډېر خوشحالیږو نو د هغې په نسبت د لوبغاړي د خپل افغانان چې دغه ډېر خوشحالیږي نو کله چې موږ د پاکستان سره مې چې ټول میچونه ډېر په توجه سیریس کوو نو چې پاکستان سره چې هغه مقصد ډېر په توجه سره کوو ځکه موږ وایو چې که نورو ته یې بایلو کرکټ دی اول خو به یې بایلو نه بیا چې هم بایلو کرکټ دی نو پاکستان ته هم ډېره توجه وي چې نه یې بایلو بیا چې کله موږ د پاکستان نه میچ وګټو نو هغلته افغانانو الله دې عزت ورکړي هغې یو داسې هغه جوړ کړی وه مېلمستیا چې هغه باربیکیو ورته وایي چې مقصد د پسه غوښه وه او د چرګې غوښه وه هغه یې جوړه کړې وه ګربز صاحب یوه خاطره راته ووایه ځه چې لیدونکي یو څه وخاندي جالبه خاطره راته ووایه نه خاطرې خو ډېرې زیاتې خاطرې تېرېږي ټول خاطرې دی جالبه خاطره به صحیح خو لکه خوشحاله خاطره خو زما دغه ده چې په کرکټ کې شروع د کرکټ نه شروع نه دې خوا تر ننه تاریخه پورې کله چې مونږ د نیوزیلینډ سره میچ و او بیا د کابل کې کومې پېښې وشو دا دې نه هم خبر و ډېر زیات خواشیني و دې ته مونږ نو چې لاړو ګراونډ ته ما دا پټۍ ولیدې په خپلو مټو باندې او د ټیم تېرې پټۍ مو راته وکاړې وې بالې ډېر دا د زموږ دپاره ډېر د خفګان ورځ وه مونږ چې خدای د دا میچ په مونږ وګټي مقصد زما دپاره به ډېره خوشحاله ورځ وي نو هغه ورځ وه چې کله ما هغې میچ کې بیټینګ هم ښه وکړو میچ هم وګټلو وروسته بیا ډېره خوشحالي مو وکړه که نه زما دپاره تر ټولو ښه ورځ همغه وه او ښه خاطره همغه ډېر ښه زدران صاحب اکثره وخت د لوبغاړي دغه خبره کوي چې په لوبغاړو باندې ډېر کم وخت کې خوشحالي راځي اول به دغه ته خفه وي چې مثلا زه په لوبډله کې راځم نه راځم که نه که خیر د لوبډله کې راغلی بیا به دې ته خفه وي زه به سبا ورځ چانس به راکوي که نه سبا ورځ مثلا چانس هم درکړم بیا به دغه سوچ در سره وي چې سبا ورځ به زه پرفارمنس کوم که نه خو پرفارمنس ته وکړو لوبه دې وبایلله بیا به خفه وي که لوبه دې وګټله او لوبه دې وګټله ښه پرفارمنس ته وکړو بس کله نه کله خوشحالي فکر کوم راځي تاسو ته او کرکټ کې زیاتره مقصد لکه د غم خبره چې هغه ډېره زیاته ده او ښه پلیر بهترین لوبغاړی هغه دی چې د خپل سخت تمرین او د تمرین نه خوند واخلي مقصد د خواري کوي هغې نه خوند واخلي او د کرکټ چې انجوای دې نه کړو مقصد خوند یې ترې نه وانخیسته داسې کېږي هم نه ځکه چې تقریبا بیټینګ کې به ووایم چې 50 دې وکړه 50 رنز دې وکړه ارمان دی چې 100 وکړم 100 وکړه نو ارمان هېڅکله نه پوره کېږي ته وایي چې یو نیم سل م کړی چې یو نیم سل دې وکړو بیا وایي چې 200 مې ولې نه کول داسې اکثر وخت مثلا بیټینګ کې ودرېږي لوبه ترسره کوي تر 500 یې خواته لږ لوبه تیزوي نه په ذمهواران یو څه که واخلئ نو سینچري په سلیزه به ډېر لنډ وخت کې پوره کوئ خو لوبه یو څه تیزه کې ولې نو زه خو کوشش مې همدا وي چې مقصد کله 500 زه ووایم کوچ هم دغه وایي چې مقصد دغه 50 رن چې وشول دغه تېر شول د 50 نه لکه مقصد بیا د سر نه ته شروع شه لکه د یو رن نه شروع شه ما کوشش همدغه وي زه د یو نه شروع شم نو خو کرکټ دی خواري به کوو اوسه پورې خو موږ د زده کړه کې یو کرکټ چې دی ټول زده کړه کې دی نو خواري به کوو کوشش به کوو چې انشاءالله سیلیز یې ووایو چې 500 زه مو وویله کوشش به چې سیلیز زه مو ګربز خو ځان رانه خلاص کړو یوه خاطره یې راته وویله ذاته یو لیدونکو داسې جالبه خاطره ووایه جالبه خاطره خو د ټیم کې موږ سره چې کوم دی درویش رسولي د هغه اول سفر یې و نو تیرې ته ډېر خوښ و
نو طیاره کې نه ډارېدو. نو بیا چې کله لړ سفرونه شوی به نه وکړل وي، بوال ځل به وي چې او طیاره که کې. هغې ته پته نه و، کله سفرونه یې وکړل نو بیا 2-3 سفره وروسته طیاره به چې مقصد وریځ به وه چې رابغله ګړزا به یې وکړه نو ډارېده. نو هغه چې کله ناست شي مقصد شیشې سره یا مقصد زه څنګ کې ناست وم، بیا زه ډېر پذابه وم، مقصد هغه ډېر تنګېږي، مقصد خفه کېږي. نو هغې نه زه ډېر خوند اخلم. چې درویش رسولي مثلا تاسو تنګوئ او طیاره کې هغه چې مقصد بیا راکوز شي د طیارې نه، بیا اوس ما ته وایي زه تا نه پرېږدم. او تسبیح په لاس کې، تسبیح چې کله طیارې ته وخېږي تسبیح په لاس کې، چې کله څنګه کښته شي تسبیح بیا وغورځوي او وایي چې بس راورسېدو. د خپرونې ساعت ته چې ګورو وخت را سره پوره شوی دی، کنې زړه مو نه کېږي. موږ سره هم ډېرې پوښتنې دي، د اورېدونکو هم زیات شمېر پوښتنې دلته موږ سره فیسبوک پاڼه باندې هم لیکلې وې. دوستانو دغه مرکه تاسو د ولس غږ راډیو نه د لوبغالي په خپرونه کې هم اورېدلی شئ، د یون راډیو څخه هم اورېدلی شئ.